د لوګر ولایت د عامې روغتیا ریاست په تالار کې د ایډز ناروغۍ د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې د لوګر ځینو ځایي مسؤلینو، ډاکټرانو، روغتیاپالانو او د ګڼو موسسو استازو ګډون کړی و. د لوګر د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو ایډز ساري او خطرناکه ناروغي وبلله او زیاته یې کړه چې له تېرو څو کلونو را په دې خوا دې ولایت کې د ایډز ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. بنابراین در مورد مرض اگر معلومات بدیم، مرض ایدز یک مرض یا اصلا بگیم مجموع اعراض است، یعنی یک سندروم است، جمع از چندین مرضات در وجود از این کس یک جای میشه و بالاخره مریضی ایدز تشکیل میده. دینی عالمانو هم هیوادوال د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د روغتیاپالانو لارښوونو اوریدلو ته راوبلل او په دې تړاو له ډاکټرانو سره همکاري د ټول مؤمنانو دینی وجیبه وګڼله. د الله جل جلاله په هر حکم کې حکمت ده. په دې باندې کتابونه لیکل سوي او مکتبې ترې ډکې دي چې د الله جل جلاله چې په کوم شي باندې امر کړی دی کې حکمت څه ده، دې کې حکمتونه څه دي. هیره دې نه وي چې په دې وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت د ایډز ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي دي.